السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ومنان ورونو الله رب العالمين بخبل بندگانو باندې ډېر انعامات کوي، او قرآن مجید کې الله رب العالمین چې کله مسلې د توحید ته دعوت ورکوي نو په انسانانو باندې خپل نعمتونه شماري. خود الله رب العالمین عظیم نعمت دا دی چې زمونږ په شانتي غافل خلق او د الله د عبادت نه لري خلق ډېر لوی ګناهګار په روزه کې د الله رب العالمین بندګۍ ته متوجي وي، او دې خبره په فکر کې وي چې الله راته ګناهونه معاف کړي، او څنګه به د قرآن درس واورم، او څنګه به تلاوت وکم، او څنګه به اعتکاف، او څنګه به ليلة القدر او دغه شان د صدقه وکم. هغه به ډېر بدبخت وي چې دا د روزې میاشت تېره شي او د دې عادات د مخکې نه په روزه کې بدل نشي. د دې وجه نه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هغه انسانان دی پوزي په خاورو کې کړي شي چې روزه تیر شي او الله رب العالمین دیو ته مغفرت ولکي. نو دا د الله رب العالمین نعمت دی چې د زمونږ استاسو د پاره الله په دې میاش کې فکر عبادتونو ته راړي. او د دې مثال د یو درون ملمه دی چې دراتلو د پاره ډېر انتظار کیږي او بدللو باندې خلک خفه کیږي، بس تدم نور حالات الوداعی حالات دی روانه ده د میاش. خورونو شرانه د ماشومان مې ولیدل د لمنځي وکړو، اولا دی مشراجي صاحب ته او قاری صاحب شاخ سرو ته تاسو کورنۍ ته د مبارک. خدا د سی په غیب باندې نه کیږي چې انسان د الله قرآن وایي او هغه ماشوم دنه شاته مهنت شوی وي، دنه دعاګانې شوی وي، د دې تعلیمي مراحلو کې د وړي خیال ساتل شوی، د جمی خیال ساتل شوی، قلم او کتابچه او د استاد ته احتیاج، استاد ته سلام، استاد له فیس ورکول، یعنی دا د یو زیرک پلار د ډیر مهنت او د توجه اثر دی. نو مې غوښتل چې داسې بیان وکړم چې هغه د مشرانو د پاره د کشرانو د تربیې ذریعہ وګرځي. د نبی صلی الله علیه وسلم نه مخکې او د عیسی علیه السلام نه مخکې او څه دغه په ژوند کې د عیسی علیه السلام نیکه عمران، د عمران بچی نه کېدله، ښځه شنډه وه. یو ورځ د عمران بیبي او د مریم مور د عیسی علیه السلام نیا یوه مرغۍ ولیدله. مرغۍ دا مرغۍ لګیا ده او خپلو بچو له خوراک ورکوي. تاسو په دا حالت لیدلی وي، هغه بچی ورته د خولو وازه کي او دا مور ورله د پاسه نه ملخان راوړي او دې خولې ته ورچي. ما ته متوجه اوسېږه دا موضوع به ستا په کاره شي که بچي راوړي. کله چې دا حالت ولیدل چې دا مرغۍ خپلو بچو له دا میوه او خوراک راوړي او د دې بچو د دې مور سره څومره مینه ده، نو په دې زړه کې وګرځېدل که الله ماله بچی راکړي څومره به ښه وي. دې نه مخکې بچی نشته دی، راولګېدله او دعا یې وکړه چې یا الله ماله بچی راکړه. د ده او د خاوند اتصال وشو، الله رب العالمین د حمل هغه ټینګ. دا چې کله قانع شوله چې الله ماله بچی راکړي، وی ولا ربي انی نذرت لك ما في بطني محررا، یا الله زما په دې خېټه کې چې کوم بچی دی دا بستا د دین خدمت کوي، دا بستا بندگی کوي، دا بستا دین ته خلق را بری. الله رب العالمین فتقبل مني، الله زما زوی زما بچه په دین کې استعمال کیا الله.
ته دې خبرو ته سوچ کوه ښځه بیا تاسو هم خبرې کوو او مخکې دعا کې الله ته عاجزي پیش کړي او د الله مرتبه انک انت السمیع العلیم الله زما دعام اوري الله زما په نیتم قانی الله بچی راکو دا بچی مې ستا د دین په خدمت کې استعمال کړه وخت تېرېدلو چې کله د حمل زمانه پوره شوله او الله رب العالمین دله بچی ورکړلو نو هغه فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى الله ما خو د تا سره وعده کړې وه زما به زوی ستا په دین کې به استعمالیږي ماله به ګټه وټه نه کوي رب العالمین ما خو جنۍ وزېږوله والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى الله ته علم د چې جنۍ وشوله خو الله ورته وفرمایل وليس الذكر كالانثى هغه هلک چې تا د بیت المقدس د امامت د پاره د اذان د پاره د خدمت د پاره غوښتلو هغه هلک دی جنۍ ته په کمال کې نه رسېږي دا ما تعالی ډېره کمالي جنۍ درکړله الله رب العالمین چې څه کوي هغه ته ګوره د هغې نتیجه ډېره وروسته ده او بیا مریم د امور فرمایي واني سمیتها مریم واني اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم څومره زیرکه او هوښیاره مور ده الله ما دله مریم نوم کېښودو مور حق لري چې بچي ته نوم کېږدي او بیا وایي چې یا الله دا زما لور به غټېږي مختلف مراحل د ځوانۍ د خاوند د دنیا د زندګۍ راځي الله زما دا لور د شیطان نه محفوظه وساته الله زما لور له چې بچی ورکې هغه محفوظ وساته دا دعا یې وکړله فتقبلها ربها بقبول حسن الله رب العالمین ته ډېر په احترام په قدر په عزت قبول کړله د خپل عبادت د پاره د خپل توحید د دلالت د پاره الله رب العالمین د دې مریم نه داسې مور جوړه کړه چې په ټول عالم انسانیت کې داسې مور شتون نه لري نو کله چې دا جنۍ پیدا شوله د مور نور بچی نه لرله زکریا علیه السلام پیغمبر دی د مریمې ماما دی دا لوري خپله ماما ته حواله کړله خو د ماما یې بچی نشته دی دې خبرې ته به توجه کوئ ګورئ د ماما یې هم بچی نشته نو الله فرمایي وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا الله رب العالمین ډیر په خپل مرتبه په خپل طریقې سره دا لوی کړله بعضی ماشومان وی بدني سوي غونتی وی نه غټي الله رب العالمین دا زر زر دغه شانت لوی کړله زکریا علیہ السلام را ولګیدلو او دای په خپل مکتبه خپل دارالمطالعه بنی اسرائیل کې به الله پیغمبرانو ته ویل چې ځان له یو خاص ځای د عبادت لپاره جوړ کا لکه تا چې د اعتکاف لپاره څادر تاو کړی دا مریم علیه السلام د الله د بندګۍ لپاره په دې کوټه کې کېنولې ده نو راغله اوس د ماشومې احوال معلوموي كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا رزقن کی تنوین د تنکیر د پاره کا دا سی رزق موجود چې موسم نو دراوړلو اسباب معلوم نو چراغ د مریم په خوا کې تازه میوه او رزق پروت تاسو ته کوي قال یا مریم ان لك هذا بچو دا میوه چاروي دا چیرته قالت هو من عند الله تاسو ګورئ معصومه ده تعلق د چا سره ده الله سره ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب اوس راشه خبرې کو دواړه مریم مور د خپل حمل د پاره نیت د تربور پر زول ګرځولیو او کده بیت المقدس خدمت وایا خدمت خبره به سره پاک وګو شپه تور د زموږ نظر کار کوي د مریم مور دا بچی چې راوړلو د امریکا د ډالرو د ګټلو لپاره راوړو کده الله رب العالمین د کور د خدمت لپاره کله چې نیت دومره مخلص دی او په نیت کې دومره اخلاص دی رب العالمین ورته فرمایل وليس الذكر كالانثى دا ستا نیت ته احترام لرو قدر لرو الکان دی جنې ته نه رسیږي مور پلار لا پکار دي کو غواړي چې بچی کمال والا جوړ شي
قدرمن جوړ شي، امامت فی الدین وکي، په وخت د راوړلو کې د بچی نیت کوه چې زما بچی به د الله رب العالمین دپاره خامخا خدمت کوي. تاسو ګورئ موږ شمارو څو زامن دي د خیر سره 10 زامن مې دي مولوي صاحب، څو پکې قاریان دي. یاره مولوي صاحب قاریان خو پکې نشته، الس کم یو د سولر چې پټ کړه هغه ستاسو دی. خدای دې وشرمې مولوي صاحب، الکان دي خبره نه مني، الله دې تا وشرمې چې تا د تربیه نه وکړي، تا دل لخت نه ور کړي، تا دل سفیړه نه ور کړي، تا د منس وختنه نه ور کړي، تای وختانو ته نه قتل، تای ګيري ته نه قتل، تای ټلیفون ته نه قتل، تای پنسي ته نه قتل. دا شپې په دیوال راوړي د تاویل بسره شمارل دي چې اته پوره شو $2 روان دي. تا نه خود مریم مور ډیره غیرتی وا، بچی راوړلو خود الله د پاره راوړل. کوم خبره می خطا کوله یو وی عذر تاسو له کولې شم، یو وی په ټول افغانستان کې نامتو وی او چې سما و اوري به د خیر سره. نو دا زمنګ بچی چې د الله د پاره نه برابرېږي او زمنګ خبره نه مني، د بچی کمزوري به وي، خو زمنګ نیت د تربر وحلا، زمنګ نیت شمار، زمنګ نیت د امریکا ډالر، زمنګ نیت سپینه تروړه، زمنګ نیت جمعات نه دی، قرآن نه دی، اذان نه دی، جهاد نه دی، علم نه دی، بس زمنګ نیت صرف شمار دی. خطای مړ مې کوي دلته، خطا نه بیا به اوري. مؤمن اورورا دستا بچی ستا په شانتي مخ نه لري، دستا بچی تاسو سره جمعات کې نه وسی، دستا بچی قرآن لنه راځي، دا بچی چې فارغ شي دا قاریان او بیا کګیږي، دا ولی دا د بیکاره مور او پلار نه خوي، د بیکاره مور او پلار نه خا شپنکې چې په وړي کې جوزا او سرطان کې د کون ګډه لاندې منی کې دا ګډه بخوي که خرابه بوي. دا ولی خرابه؟ د شپنکې خراب دی. شپنکی بلک محنت کړي وي، یو سړی د اوی پټي بوټه للمه کې نال کی، دا بوټه به خکېږي خرابېږي، به تا خپل بچی د تربیت موسم ماحول نه برابر کړي. ورونو د بچو تربیت ضروری دی. ګوره مونږ چې وس جینو پلار نشي ویل چې دا زما زوی دی، ماما دې زوی کې ستا اس نخ ښکارا کی، ستا دین په دې کې نشته، ستا مس په دې کې نشته، ستا اخلاق په دې کې نشته. ورونو هغه مسلې به کو د خلکو هغه مولا خوښوي چې د خلکو خاطر کوي، موږ به د الله خاطر کوو، ستاسو خاطر به په دې کوو چې جهنم ته لاړ نشي. نو یو دا د مریم حالت ته وګوره چې بچی راوړل د مریم نه غیر یو بل سړی الله په قرآن کې محفوظ کړي، لقمان نومې دی علیه السلام. دا ډېر کمالي سړی و. د دې سړي د کمالاتو نه دا چې خپل بچو ته نصیحت کولو. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. بچیا شرک ونه کی، بچیا تعویذ ونه تړي، بچیا د الله نه غیر چاته را مدد شونه وي، بچیا د بچو ورکولو مالک الله دی، بچیا د باران ورولو مالک الله دی، بچیا زیړې مرز الله روغي، بچیا د الله سره په ذات کې، په صفاتو کې، په افعالو کې شرک ونه کی. بچیا شرک ډیره لویه ګناه ده. دا زوی د کینه وا، حرام مکوا، سود مکوا، رشوت مکوا، غلا مکوا، زنا مکوا، لواطت مکوا، بچا بازی مکوا، بچا مال حرام را نوړي، بچا لمونځ کوا، بچا قرآن وایا، بچا تلاوت کوا، بچو مشرانو ته احترام لري، بچا د عالم قدر کوا، بچا اول صف کې ودرېګا. مونږ دا نصيحت بچو ته نه دی کړی. زمونږ عادت د عام انسانانو چې موږ سره په انسانیت کې شریک دي او عقیده د کفر ده، اغم ډوډۍ ورکي، مم ډوډۍ خو هغه د زوینه پایلټ او ډاکټر جوړي. منګه صرف دومره کو چې بالغ شي او خزه ولو کو به اخوا دی خو ګرځي د مړی رزق دار کې نه لګي. من بچو ته د مانزه خبره کړي، ولا که بده چې چا زنګون بچی ته مات کړي، مخ کې ورته سو یا بنیا انها ان تک مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. بچیا الله ډیر عزتمن ذات دی. زویا الله د چا سره ظلم نه کوي، زویا الله د چا ګناه نه پټي، زویا الله برنا خلق جهنم ته نار ته، زویا زما الله دومره علیم پویا ذات دی. کستا نیکی د شړشم د دانی عمرش او دا دانه په یو غره کې وارته یا د اسمان په منځ کې وارته، رب العالمین دومره قدرت او توان لري چې ستا د عمل به خامخا د قیامت په ورځ راوړي. الله عظمت ورله سره کې واچو، د نیکی قدر ورله سره کې واچو، قیامت ته ولا فکر را وګرځو. دی بچی ته دی وایا بچیا چې کوم عمل کې دا به قیامت کې راځي.
دا د خپل بچی ته وایا او بیا ورته فرمای ان الله لطیف خبیر. بیا بچی ته سوی لقمان یا بنیا اقیم الصلاه، زویا په دمه دمه باندې منځ کوه، صلوا کما رأیتمونی اصلی، د پیغمبر په طریقې کوه، ټول منځ کوه، جمعات کې کوه، کور کې به منځ نه کې، په شینچی به منځ نه پرېږدي، د الکانو په ګپ به منځ نه پرېږدي، د سین غاړې ته د کوزېدلو په وجه به منځ نه پرېږدي، د کرکټ په وجه به منځ نه پرېږدي. که منځ دې ونه کړلو زما زوی نه یې ګورې، زما د تا سره ورانه ده. موږ بچي ته دا خبره نه کوو، بس صرف شمار دی، څو دي، 10 دي، 11 دي، 12 دي. شکر دی مولوي صاحب زموږ ډېر ملاتړ دی، 14 مې ورېرونه دي، 8 مې زامن دي، 14 مې خوریونه دي. نو څه چالو شو؟ بیا به څنګه چل کېږي؟ شړشم به ګل کي دا ستا بچي. الله سره د څو تعلق دی، ستا څو بچي د انسانانو نه مخکې کېږي او په یو الله اکبر باندې د سپینې ګیرې سړی کته کوي او پورته کوي. وایه یاره مولوي صاحب دې کې خلک پاتې وو، څه شي کې کامیابي؟ شمار کې تکړه ریاضي دې یاده کړي. بچی د الله نعمت دی، خو بچی اله غضب کېږي چې پلار یې نه اهله وي، مور یې نه اهله وي، ماحول یې خراب وي او د بچي تپوس نه کوي. زما په دې خبرو ځوانان نه پوهېږي، د بوډاګانو نه چې کومې خطایانې شوي ټول ورته مخامخ دا دی ولاړې دي، که نه هر یو راشي د خپل پلار نه تپوس وکړي. بچي ته دا کېنول پکار دی، بچی هله منځ کوه، وامر بالمعروف، بچیا ته به داعي ګورې، ته به خلکو ته په نیکۍ باندې امر کې، بچیا خلک به د ګناه نه منې کې، بچیا واده کې به ډول نه وې، بچیا پردی خورلور بې عزتي به نه کې، بچیا ته به خپل هم ګناه نه کې او بل به هم د ګناه نه منع کوي. څه معنی ده وامر بالمعروف وانهی عن المنکر؟ معنی د مریم علیه السلام د مور قصه ده، زوی د عالم کا عالم، زوی د سکا عالم کا. بیا ورته واصبر علی ما اصابک. لقمان خپل زوی ته وی بچیا دا ما چې درته کومه عقیده وښوده دې کې مشکلات دي زویه ګورې، لږ را سره تنګ نه شي، موږ د ورځې 3-4 غنټې درس کوو، هره شپه ختم لزو. لقمان حکیم خپل بچی ته وی بچا شرک مه کوه، نو چې سم واحد وي، وانهی عن المنکر او شرک دې رد کولو مشکلات راځي، مصیبتونه راځي، زندان راځي، پتا به څوک ډس کوي، پتا به څوک بم پاسي، تا ته به هر سړی دشمن ښکاري چې دا ما وژني. واصبر علی ما اصابک. په دین کې د الله دپاره چې څومره کړاوونه راځي بچیا، ته مې د الله دپاره قربان کړی، بس استشهاد. ان ذلک من عزم الامور. بچیا د تکړه خلکو کارونه دي. زما زوی به نر سړی وي په دین کې او په اسلام کې، په دوکه کې نه، په دړاکه کې نه، په رمیتوب کې نه، په رشوت کې نه، په قسمونو کې نه، په دروغو کې نه. ان ذلک من عزم الامور. دا د مؤمنانو خلکو کار دی. بچیا تکړه شه. مخکې ورته لقمان سوای، مخکې ګوره لقمان خپل زوی کې نور نصیحت ورته کوي، ولا تصعر خدک للناس. زویا مجلس کې چې کله کېني نو خلکو سره مخامخ کېنه، مخامخ سړی خبرې ته غوږ ده چې دا مشر ماته څه وایي، دا کشر ماته څه وایي، دا عالم ماته څه وایي. داسې مه کوه خلک تاسو خبرې کوي، ته هغه غره ته ګوري. اوس زموږ حالاتو ته وګورئ، موږ چې حجره کې را جمع شو یو بل ته ګورو، که تلیفونونو ته ګورو، حالات ته وګوره. بچی باندې پابندي ولګوه، بچیا میلمه چې راغی دا تخته به دې په جب کې کېدی. ګورئ ولا تصعر خدک للناس. خلک سپک مه ګاڼه، خلکو ته ډیر په درنښت او په احترام باندې ګوره. ولا تمشي فی الارض مرحا. تکبر باندې مزه. 2 روپو گاړه دل الله څه درکړې ده؟ 2 روپو گاړه او بس ته سړک په منځ رواني، شاته عالم را روان دی، کار یې د رنډ وي تلار نه ورکې، شاته مریض را روان دی تلار نه ورکې. که چا درته سر راویسته چې لالي لږ غاړې ته ځه، زمړه خپل کار کوه. کوو موږ که داسې نه کوو ځوانانو؟ بیا دله قرآن در کوم چې نه کې زه خو به دې سړک سار ماښام ځمه که نه. دا تکبر مه کوه بچیا، د لارې حق معلوم دی، په خپله لاره به ځي. زوی له دې گاړې اغوستی، د گاړي آداب ورته وښیوه. بچیا د گاړي دا ادب دی. ګورې ډندې خټې خلکو په سر خټې ور وانړې، غم دی مخکې مړی روان دی، شاته سندرې له پونګې ورنه کي. بچیا سورلي درته ناسته ده، چرس ونه کي، سګرټ ونه کي. او بیا ورته وي ان الله لا يحب كل مختال فخور. بچیا ځان خودنه به نه کې، خپل صفتونه به نه کې. د الله رب العالمین داسې انسان خوښ نه دی. لقمان اوسم ستړی نه دی، بچی ته نورې خبرې کوي. واقصد فی مشیکا. منډې وهه په لارو او مه داسې پړی پړی کېږه، درمیانه رفتار کوه، درمیانه رفتار کوه. دا د پیدل د پارم
دا د ډرایور د پارم، دا د مولوي صاحب د پارم، دا د امیر د پارم. ځوانانو په لاره باندې چې زی په درمیانه رفتار زی منډي وغی او مدسي سس مزل کوي چې ستا د مزل د وجنه شاته چاته تکلیف ورسیږي. او بیا ورته وی واغزز من صوتک، بچو आवाज نه دی، आवाज درمیانه आवाज باندې به خبرې کې. په مشرانو بسترګې نه راو بس، د علماو به احترامي به نه کې، کشرانو به شفقت کې، مور پلار به احترام کې. بچیا आवाज به دی، आवाज درمیانوي. ځکه ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بد आवाज خراب आवाज دا د خره دی. او کوم انسان چې داسې आवाज کوي چې خلک دې په عذابېږي فهو حمار اخر دی، چې د خرو کارونه باندې کوي. خر په مزل کې یو کار دی، خر چې سرک مې سره کوشي قرآن ورته نشي هم ته نزي. او سنې لکان چې گاډه چلم ته قشنتی دي خپل سور چې څنګه روان ستان اخوانس. زه ستاسو تربيت په فکر کې اجیسه، زه ستاسو کورنۍ د جوړښت په فکر کې او د قرآن د منځ نه لګي په دې ځل پویګ. نو بچی ته وای بچیا مزل برابر خبري برابرې، دا ګوره غلط کار دی، ورانه باندې کې. د بچی تربیت چې ابراهیم علیه السلام د پیغمبرانو پلار خپل بچی کې نه ولیدي. یعقوب علیه السلام چې د یوسف په شانته د ګل بابا دی، هغه خپل بچی کې نه او وصیت ورته کوي بعقیدة التوحید چې بچیا عقیده به د توحید وي. ووصى بها ابراهیم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. بچو یو خبره واوري، الله رب العالمین په عقیدو کې ستاسو د پاره اسلام غوړه کړي. اسلام بدی په مخ کې، اسلام بدی په جبه کې، اسلام بدی په سترګو کې وي، اسلام بدی په غوږ کې، په لاس کې، په قدم کې، په आवाज کې وي. بچا اسلام نه اخوا دی خو بنځي. یعقوب علیه السلام هم بچو ته دا وی او به بچو ته سوی فلا تموتن الا وانتم مسلمون. بچیانو مرګ خامخا روان دي. دا بنوي چې توبه بچیر توبه سم 24 غنټې مرګ ته عیار او تیار اوسېږي. ګوره 24 غنټې تیار اوسېږي. دا د بچو تربیت دی، دا د بچو ادب دی. بچو ته دا تربیت او خیرونه زموږ په کورونو کې موږ د ورور کوټې ته آزاد ورسو، د پلار کوټې ته آزاد ورسو. که چاره تول چې مرزه خپکیږو یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، د خپل کوټې نه غیر پردې کوټې لمزه. پلاری محترمي سخري ډیر عزتمن دي، خو الله رب العالمین قانون داده چې پردې کوټې ته زی ور په چانه بیرته کوي. اجازه بغواړي حتی تستأنسو، اول به اجازه غواړي، دوخه غواړي. اے خلکو، اے بچیا، اے ورورا، اے خوریا، به چې کله غته ته اجازه وکي به ورشه وتسلموا علی اهلها السلام علیکم ورحمت الله ذالکم خیر لکم. دا کار بهتر دی. زما د دې آیت نه مطلب دا دی بچی د کینه او بچیا دی بل کوټی ته به آزاد نه ورسي، خاص کر د سار منځنه مخ د غرمې په وخت او د ماخستن د لمنځنه ورستا. ورور د ورور کوټی ته حق نه لري چې ورشي، پلار د زوی کوټی ته حق نه لري چې ورشي. ځان په دغه الله قوانین دي. بچی کینه او بچی ته دی وای وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. زامن کینه و چې لسدانې دي ټول کنه کینه بچو مور دی خو کینه. بچیا سترګې د الله نعمت، الله په سترګو پابندي لګولې، پردې جنې ته به نه ګوري، پردو خزو ته به نه ګوري، فلمونه به بچیا نه ګوري، سریالونه به بچیا نه ګوري، پردې سندري ته به لایک نه کوي بچیا، پردې خزي عکس بنه ساتي. الله که زمنګ ټلیفون راواخلي بیا به تاسو پته ولګي. او خلک چې د حکومتونو راجلبوي او پازابوي را پازابي او یا د حکومتونو سره یو ذهني ټکر وی خلل، هغه په خپل ټلیفون ډیر بیریږي. تا چې کله ونی چې ته کوټه کې بیغمه پروت بالغ درته پروت دی دا نه وړي، دا ورتالته وي دا سړی د سې سړی، یعنی د ارچا دین او بی دینی په دې کې. نو بلارا مشر اورورا مولوی صاحب دی ځوانانو ته وایا چې ځوانانو د سترګو خیال کوي. ګوره د الله د پاره چې سترګې خراب نه کی، لور دی راولا، ننګور دی راولا، نسیان دی راغونډه کا. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. لورګانو بچو بچیا د سترګو ډیر خیال کوي، بچیا
تاسو به د خپل عزت ډیر خیال کوئ. بچا خسته جامې، خسته بنګړي، خسته والی، خسته چاپی دا ستا دپاره جایز دي، خو یو څو کسانو ته ښکاره کول. بچیا د الله په خاطر باندې چې دا ښایست چې ما درله په پیسو اغستی بل څوک پې خوشحاله نه کړي. نو مؤمنانو ورونو د خپلو بچو سالمه تربیه وکړي. بچی لمون سعادت کوي، بچی د توحید سعادت کوي، بچو ته داسې نصیحت وکړي لکه نصیحت د لقمان علیه السلام. والله العظیم په بعضې کورنو به دومره خفه شي، دومره به خفه شي چې پلار او د زوی، کاکا او د وراره، ماما او د خورۍ په منځ کې د اسمان نه د لسوم اسمان او د تحت الثرا فرق دی، یو او د بل شکل سره برابر نه. بچی تربیت کیږي څنګه؟ جمعات ته د ځان سره ولا، اختر منځ ته راولا، د جمعې منځ ته راولا، علماو سره کېنوا، قاریانو سره کېنوا. لکه مثلا دې ماشومانو لمونځ دا په اواغړ شوي ته څه وایي د باندې یو پلار خپل زندگی خاورې کړي. نو الله رب العالمین دی وکي چې موږ او تاسو سره د خپل ځوانانو، د خپل بچو، د خپل لورګانو د تربیت غم پیدا شي. بس په دې وخت کې تربیت دا دی چې قرآن ورته زده کوي، حدیث ورته زده کړئ، نو دیو بس تاسو تابعداري وکړئ. بله چاره د تربیت موږ ته نه ده معلومه، او که چاته معلومه وي هغه ووایي چې دا چاره ده چې هغه د سر نه تر خپو پورې د الله او د محمد رسول الله تابع وي. مس یو د مدرسې چاپیارل دی چې په دې کې دا برابرېږي. الله رب العالمین دی زمونږ ورور قاري صاحب شاه خسرو ته په دې بچو کې پنډونه خیر او برکت واچي. الله دې دا بچنګي د سمې لارې نه خطا کوي. الله دې زموږ په دې نورو ځوانانو کې برکت واچي. الله رب العالمین دې دین، اخلاق، انسانیت زمن په ټولنه کې عام کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.